شنډو خطو به د علوم غوړې دا هم درته ویل زه پر شا بابا ته بیا نه شي غوړې ایوان شرمولې سیرت نه دراوړي د سیرا روان شي خدای په خاطر د باچا اخته په څون پلان نه وځي څنګه جوړه کړه او دې کې زما ښه نه ویدی خدای خبر چې دا څنګه خلکو سره مې زندګي ده امر شکیرا نو امر شکیرا اور وندار ما درڅوي دا شګل نو چاته وې ما کمره دی وګور څنګه مې درته جوړه کړه ماشاءالله وندار ولا سي غشتي مې مالا پورا کی او ګوره و مې راغلو هغه پس پیسې کړه شو هغه ما ته در ساجد کاسمیټک والا دکان دا او ټول میک اپ مې په قرض راغله خپل وندار چې واده وشي کنه دا یو هفته نه بلوري پیسې ونډي پیسې بدل درکو دا مو ورته کنه ګوره دا زما چې نه ډېر شری نه دي وای دا مې کاوی لرا واغستې او څه څنګه کار وندار ما ته خپل کار دې هغه حال مې ما مې ځان تیار کړه نه جج باندې بوزو په ځان باندې مې ورو دا وګورل 1000 روپے نه لګولې ولا خانم مو خو برابر کنه چې موږ له دا ګورم سم شاهزاده خر شاهزاده ماشاءالله نو د سکار غنلې ولا زخستا فور من کنه او بل دا کنه د مور خو نشته دی ول د مور مینه محسوس نه کې چې د مامور نشته دی او بل دا خپل ځان تیار کړی دی زما په ځان اچوا دا په پالنګ باندې خو او نه ویلم د څه جوړه کړی ګلافي کله دا د پالنګ دا چې ختم کړه د پالنګ نه ډیر جات کړی وی باندې تیاریږي هیڅ څه عثمان له سره او دا جیم له سره په نور خکستان مثلا خو نه دي هغه خو سیده ما خلکو سره ټول فسانو سره ټول عمر مې پالنګ او ټول هغه بدل بل نه اخلي درکته اړو مې اخلي کنه که څوک سوي د زمانو مخلا او بل دا زمردو اجل ولار شي او موږ هم ځان تیارو کول استلا والا ګاډي تیار کړی دي اور څه ګاډي باندې مې سیرت اورلې بلا ګاډي او راځي بس کیفي مکه وای کنه زه څه ورشه زه راځي سبارو خورز غنانو نو ګورې کوم دا کمره صرف د 2 ورځو د پاره ده شړم بم کې سرې لاسونه په نکري سدي شغلې وروي هر یو قدم کې رڼاګانې سپینې سرې وروي هر یو قدم کې رڼاګانې سپینې سرې وروي ورسره څنګ کې آوازې د آبادۍ راځي ورسره څنګ کې آوازې د آبادۍ راځي ربي خیراتونه یې خورلي دا خلک د بسخه په اتفاق راغلي په ایمان کې دې پریدو په دې دوه دیګو ته خلاصي هغه نو څوک هم څنګه راځي بدون جن مې په سره راوځ هغه دا چې بس هغه نه په چې تاسو کاترینا کې بمباله کړی مبارک چې هغه هغه وای کنه نه نه تاسو سره چې هغه مور مور دی واده نه سو
قدم رو رو نناو تیرا زی و قدم رو رو ویناګانې کړې وې که نه مې کړې ما دا غوړ کړی ته مې ویلي دا راسره وکنه پام کوه وګورې دې یو کس ته به دې وینا کړې خلک د سیل منه راځي لاره په دې خبرې ته پرېږده خو دویم 15 لکه روپۍ دې د ریزوي په واده ولګېدې خو که شنډوخه توبې د لولم ګورې دا هم درته ویل یاده که کله چې دا الله کارونه د ګورې ګوتې مه وهه ناستې دا په ما خفه کېږي نه د خوشحالۍ په دې ورځ ویم ځه یم چې راڅېره به ده ته وایي لکه خفه کېږم نه ماینه خو تېر عمر یې قبر ته دې خپې زوړوي تا ته د واده ساجت و ته جومات کې به دې تسبیح اړولې مړه د خدای مسلمانه د دې پلار غم کومه د ده د خدمت څوک دی چې د یې ګوري راشي د خیره او بیا به مزې کوي مزې د هغه خپلې ښځې خدمت ونه کړو نو بارې ښځه به اوس څه خدمت وکړي دا ودې دویم کوم دی نه غلی شه ګورې غل شه ګورې لکه ګورې وامه ګورې په خلک ښه سوری دا ګزارو که ګوره د خوشحالۍ د ورځ د خلک هم په تماشه دي ولې په شرمونو شرموئ ګونه دا کور دی د پرېږدم ته کښېنه سړیه تخته بس په تېر عمر دې واده کړی خدای دې ورته ټینګ کړه نو لکه تره ما دې ولې خفه کېږي ګور دا رښتې خو په اسمانونو کېږي څو صفي ماله راکړه که نه دا په خپله دوه نه دي کړي یاره زه وایم چې دې ستا دا به تاسو دې کې کېنې ته به د واده ستاسو دی دا د مګې بچی کوم طرف راغلی په ایمان یو ورور یې غویی دی بله سیمنګه پورې هغه ته چې کېنو په واضح به ورته کېو دا اوس وګوره هسې د بل شهرک ته دی هغه باسه په خیرانه کې ځان دې بدماش ګوډ احساس کړ دا ګوډۍ مې راکړه وځه دې ځانه سپک خلک یې وایي موږ نه مبارکۍ لکه مبارکۍ له رالي دا ستاسو واده دی مبارکۍ له رالي نو څېره به دې راوړې وه تا له د صابون زګونه راوړل د الله رحم دی مرڅه کېږي د واده سړی نه وي واوره نه ده دا چس جانې وینځلې زګونه یې په تا راویسته د کور نه نه راغلی ډوډۍ تیاره کړې وه که نه راغلی که واده تا ته موږ ډوډۍ څه نه دي ویلي دا ته موږ واده له به راشي دا به هم غونډې وروجې خلکو په لوښو کې ما ټول ځان ته ورده یاده که داسې وې ما ته نه زه نه ورغلم به ځان ورشه که نو خدای دې ورکه که دې خلاص کړي لکه نو ته څه ته وله په خیر باندې بیا سړی مه شي یوازې راغلی که ځان دی او ګوره ګوره خو بلې به نه راوړې داسې کار وکړئ چې داسې راوړې راوړئ هله بس لنډ یاره مرچکیه خفه کېږه ما ته هم په پردو ودونو کې صرف لرې ډک کړی دی او په ایمان نه دی چا له سیره کړي تا له به څوک څه سیره وکړي السلام علیکم امیر که تاسو چا سات کړی مسلمان غلی کېنه دا خو زموږ رشته دار دی السلام علیکم سیره خو دې رانه وړه په سیره کې چا له وړي مونږ هم راوړی دا واده دي محلې په دې ورځ د سپېرې خبرې کوي که نه کېنه خوا کېنه دا ډوډۍ خو دې خوړلې نه که نه اوس را بس ډوډۍ نشته دی بچې به ته مبارکي تاسو رانه وړل ډوډۍ مې نشته تاسو خبره شوله تاسو وګوره ورته عجیبه انسان په ایمان نه ته پس نه راوړې بیا نه 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 وباسي دا ځم پکې راواله دا نږدې راواله دا زوړ انګرېز هم پکې راواله دې د پکې راوړې که تشه
راغلی رسول کریم خدای بدبخت نه موږ لا پسې راغلی بس کا بس دې راولې نه دي ځه نار به پوهه کې وځه شپږ دې ځان سره روان کړي دي چې نه خیرات پر کور کې دې پتشکی کې ورې نه بخره شپږ دې روان کړي لکه که څه کم راکم دي هغه لکه اوس به راشي نو په دې باندې د کور راپسې ځان راغلي دي یو دوه منټه تاسو چاله واده وي تاسو د هم یو کس یاست یارو ورې کو په کوټه کې ولې په ایمان الګه په کوټه کې ولې په ایمان ورې دا راغلي ولې د ناس دي خاطرځاني ولا او نه راوړي دی په مې دا پیځه په پیاده چې نه کېږي دغه ټول آباده والے پرې ځلې پر شابه پاتې بیا نه شي کولی هم خاله دا کوټه کا کار خلص روان دي خو بدل ته کسان راځي کومون ته شپ نه راځي کنه کوم راشي کنه یو غوړه ولا ونه کې دې کوم ته ځنه نه یا دې ولې دا ټول مسا ولې دا ستاسو بدل تاسو ګورې وای دې ګونه هغار کړی دي دا استاد دا زمون نه بشرا چلی ځانې مده خدای تعالی مجمع دا خو زمون کار نه دا استاد کار دی نه دا کومه پاسه لري کومه سره دا ما دې ورکړ دا خپل به نه خلک واندازې لاره یو خو دې ځکه لاندې خلک دراغوختي دي اوس سره وېمي کې تیم تش کړه په ایمانه بس پرې دی اوس رین کړو پلان کوشي راډ کړې یو کومه کې ولا کېدا وا دا څه وکم دی ګونیا کو تاسو په پاس لګي وته واچو را شوا چو ته یار ودرې ګورېږي ما ګورېږه پلار یار ما ګورېږه دا کوی کا ګوره دا پرو څنګه خو ځکه دی اوس رالو او بل څه دولت کسان دي کېږه منو په ایمان د دنیا خلق ته یادونه لیکونه دا خلک په خاندیدا تاسو کوي یار خلک په خاندیدا قبلار دا وته دا وادم کوم دا کور په تفرید مو را کور دا خدای خاطر کله من مان راغلی مرد خپل دی وته او ځلې مولا سي پیریان او ډنګ دی ګوري تاسو دې ګونو خو تاسو کوي ځای په نن کډک شي په خپل رونه زه کوم نه دی هغه بوزه زړه دا پاک لکه ته څه ویلې خدایا دې زما کې تاسو دې یاره دا په کوڅه کې مشران څه ده الله بارسو مرچکیا بوزه شي وکنه درته بګور ز نو چې نیم زبردست کولې له خلکو ته مې نه ویل لکه ما دې روډ ته ویلې موټر سایکل د چا نازو 500 روپو تیرې شولې وای دا پکې ختمو منو باری خلکو ته ویلې خیر دې نو تاسو دې سیره مېرم نه راوړې وادل را روان شي ما فخر د باچا اخته شي خدمت له ودرېږو کنه دا مې راوبو ونی سیرو را دار انا شابه دا به نو ټیم بوزه دا انا شابه ته وګورم دا ورشه مونږ به درو پمنډه او دې خو ګوره کور پکې ګوره باندې کور ته یو نه منډه ته ته وګورم کور کې سبا دي کوم ته ماته من مانی دی پاتې کې باندې واچ څه کار نه کېده دا باچا پښې چې دا خزي مې پر دې خزي راغلي دا خوځ ګوره کو توجیه خو سړی دی خوري اته مې ته پاتې شي او ریجه راوړه راکا دا جوارو ګټه خو راخه ټول مرمر سکینه د خلک خیراتونه خورل او دا وګوره خوشکا دی هغه هم پکې نه چولې دا شو کار دی مړ دي که واخ شته نه تاسو خو خنو په ایمانداري په تاسو باندې لوګانم تیرې شو په تاسو خبره ورته دادا څه چل دی لکه هیڅ نه نشته ماشاءالله مبارک شه دا ورته تاسو کار دی په واده کې تاسو په ماده څه کوي ته وګوره یار بس دا اوس زر ټک شي یو ځای کا دا دې وټړې چرته دا دماغ کار دا وټړې مان ګور
مېلمانه راغلي مېلمنو به کېنه بس کېنه هلکه ته خیر شو دا زما بیره ده چې بوزه دا پلار بوزه زه دا شنو ته ولاړ په دغه ګورم باد زه به ته ولاړې به تر څنګه اعلان وکړو جګړه مېلمانه دا ووخت په ایمان د موږ دارونه یو خیر دی نو تاسو ځان شرمولې سیرت نه در راوړي داسې را روان شوي وي خدای په خطر د باچا اخته اوس ډک شئ زه روزئ ګورې د پلار په سترګو چتې ناست دي کېنه تاسو چاله وړي موږ هم تاله راوړی وې نه نه دا پلار دې پلار کې ولې نه تاړو هلکه تاسو وروژې راغلي که شر راغلي اوځئ یاره بس موږ تاسو رغم خادم نه که اوځئ اخوریان هم د بزدرو شړم ځئ دا خو ډېر غلط کار نه دی یاره کېنه بس در ډک شروع به دې کسانو شکر وم که دا دل مول دی مړه دا مېلمانه خاندي دا وړې وړې وریجې خورو بس بیا ځو بیا به د کپ لږ وکړو کښېنه کښېنه مړه خدای دې هر کوي تاسو پایا مانسو تاسو پایا مانسو دک شي دا دې بل وادم نه دا دې رنګونه راپسې کېږي دا کپ خبرې نه دي سنتونو ته نه پرېږدي په خبره دا ودې ته وګورې بس سبا کې فراله که ها ما ته ګورم دې بي خو بس تر دوی کار دی خوشکای پخ کړه څه کې وځه د مګو په څونو کې رانه وځي لکه د مګو په واړه وساتم او که غټ وساتم په دې شوم دی په دې ور کې رانه وځي لکه د مګو په دې هم نه پنې کواړه وعلیکم السلام ګوره ګوره لیک رالی ښه ستا واده کې زه د شپې نه درغلی وم او لیټ رالی واده ستا دی او تبړي پکې زمن ده وکړه نو څه داسې په توپه لګېدلې چې ته به یې دې وکړې څه جل شوی دا کارونه کې مکو ګوره مکو مړه راځه کېنه راځه موږ تاسې منظوره ده راځه کېنه خو ته ولې دېر شو نه لکه واده داسې نه منظورېږي د چا باندې راځه کېنه داسې ضروري شی روښې دا داسې شی دا مړه نو څه وکړو دا ورته نه دال دی په خپل زمانه کې به خلکو کولې والو ښه مزې دې بلې به یو مټۍ ډبې راوړې د خدای تعالی نیکبخته مټۍ ډبې خو نه راوړه خو عثمان لاره کې ختم کړو وګوره دادا هغه زوی دې ورته لار کې ولاړ دی او چې وړي نو به دواړه ښودلې په ورکې کې پیم ورنه نوځم او ګون په تلو باسم تا کوټې ته بیا راوړم بله مېلمانه فارغه شي که نه رانه دا نم نشي خوړلی شیمه سعودي کې پاتې راوړه چې ویې خورم هلکه څه شو هلکانو دلې غوری روجې راوړه شه به دستۍ کې ښه هلکه ساجده بچې بالوني کې باندې کباب خوړلی دا خو ډېر مشهور کباب دی زه سمړی له خو نه راتلم واده له را روان ای به خیر ته ته هم دې پړې دي که چې ته دا نه ور روان شوې دا هم ګزاره کوه چې اوس به یې نه دی ورته کړې ده روجې دغه رشته کړې ته ولې خو هسې کیا پوسله کوم مړه ته به ګپ هم نه پوهېږې مټیانو ډبې راوړې دي او څه دې کوو اسمان لاره کې واغستو او تقسیم یې کړو هغه ته کېنه ځه له روجې هلکه زر کوه که نه خدای هم غار کړه چې په خپله کار ته نه وله که نه د واده دې وخته مې ګوره هر کار به په خپله کوم هلکه پسې خاندي کېنه تاسو پرودو ودونو لاړ شئ صرف وریجې وخورئ بیا خپې راسپکې کوي تاسو د څوک لیونی چې ستاسو خدمت ته څوک ودرېږي وعلیکم دا زموږ څه خیراته غواړو چې موږ ته دا خبرې کې دا په څلورم کلي کې خیرات دي تاسو نه به چېرته پاتې نه موږ ته جواب کوي کاکا خیرات له راشه داسې مازغه دي خراب دي مېلمه سړی غلی کېنه وریجې راوړئ که زما ته وګوره چې دا خلاصې شوي دي مېلمانې مې ډېر راغلي خو کوي خو بیا خورم که نو بالوني کې کباب وخوره څنګه وایم راغو مانه راځي ماجیګر او دا څه وایي فلانیا کو د دغه ورور ته ویلې وې که نه کېدای شي چې په شرمونو شرمېدلې وې هغه له خو به ځان له یو دیګ پخې څوک به تر واده خیرات هم نه وایي دغه د شاړو مېلو بله راغلې وې ته به هغه له چې غېږ ورکړه اوازه به ورته کوي ورور مې منداړو دی Ay!